السلام علیکم حکمت الله. پاکستان په ایشیا کې تر ټولو ګرانه بجلی پیدا کوي او په دنیا کې پر دریم نمبر تر ټولو ګرانه بجلی پیدا کوي او خرڅوي او عوام دي. تقریبا 300 یونټ 70 تر 400 یونټ پر بجلی چې کوم ده د 340 یعنی تر 43 روپۍ 745 پورې ده. بیا چې تاسو څومره زیاته بجلی کاروي هغه کې د بجلی یونټ چې دی مرتګرام پریوزي او ګرانیږي نور. مثال د 300 تر 400 یونټ پر چې دی 340 په باندې یو یونټ دی. بیا که چیرې د 400 یونټ څخه تقریبا 200 یونټ استعمال کې بیا به تقریبا په 47 48 روپۍ. بیا چې ته نور ګران استعمالي بیا 50 55 56 ستاونه پرې تا ته ګرانه بجلی پریوزي. د پاکستان کې د ګرانې بجلی د وجوهات څه دي؟ تر ټولو اول دا دی چې پاکستان چې دی هایدروکاربنز باندې اړه لري. ستا تقریبا 60% کومه بجلی چې دا هغه چې دا د هایدروکاربن څخه پیدا کیږي. 400 میگاواټ چې دا هغه د کویلې څخه پیدا کیږي. 400 تر 4000 څخه تر 8000 پر میگاواټ پر چې دا هغه د ډیزل څخه پیدا کیږي چې تر ټولو زیات ګرانه پریوزي. او بیا د 8000 چې کوم میگاواټ چې دا د ال ان جی څخه پیدا کیږي. نو دا کم چې کستا ډیزل دی ک ال ان جی چې دا امپورټ کیږي یعنی د بار راوړل کیږي. نو د بار چې راوړل کیږي دا چې کم ټریډ دی پاکستان چې کم ټریډ کوي د ال ان جی یا په ډیزل یا بل داسې هایدروکاربن چې د بار راوړي هغه په ډالر باندې کیږي. نو چې په ډالر باندې یو په ډالر چې دی په ډالر باندې سټارټ ټریډ کیږي. دویم چې د پاکستان کرنسی دومره زیات دی ویلیوډ نو چې ورستا کرنسی کښته د بیا ته په ډالر باندې راوړي او هغه په یو په بیا په ډیزل یا ال ان جی چې د په ګلوبل مارکیټ سکیم ګراني بیا ستا کرنسی کښته ده. نو ته رااله ستا دا کم چې کم ال ان جی د یا ډیزل تاسو څو ګرانه پریوزي. نو ته چې بجلی په دغه شی باندې جوړه کې و دا مین وجه ده چې ستا بجلی یا پر یونټ مرته دون ګرانه پریوزي دا مین وجه هم دغه شی ده. دوی مین وجه د نتورک ډیسټریبیوشن چې کوم اوټ ډیټډ نتورک ډیسټریبیوشن دي نه دي د مش تنبیه ورته وایو د ټاوران ورته وایو. دا تقریبا چې 1723% کوم بجلی چې د زمرته په د ټرانسمیشن لاین کې ځای کیږي. دا چې ډیر زاړه دي د هر ټرانسمیشن لاین تقریبا 15 او یا کال کې جوړ شوی دي. نو د دې اپګریډیشن نه دی سوی. د دې اپګریډیشن چې نه دی سوی نو دا زیات ک دا 1723% کوم بجلی چې دا ځای کیږي. نو دا کوم بجلی چې ځای دا بوج برته بیا نو اوس په ډومېسټک پر انډستریز باندې یا چې ماته کوم د ډومېسټک یا د انډستریز لپاره چې کوم بجلی راول کیږي دا برډن برته پر ما وته باندې لويږي د دې حساب برته داخل کو سکاټیږي. نو په دې وجه باندې د بجلی مرتګرانه پریوزي. بل یو مین وجه چې دا هغه شی دی چې زموږ یو اخلاقی معیار معلوموي هغه چې د بجلی غلا ده. موږ لیدل دي خاص کر په دیاتي علاقو کې چې رورل ایریاز کې چې دی هغه چې دا کم کسان دي برمي استعمالوي نه ټو ویلز هغه چې دی بجلی غلا کوي داغه میټر وی هغه یو لیګل پروسیجر باندې بجلی یوزي. هغه بجلی تقریبا په رورل ایریا کې چې دی اګریکلچر والا او خاص کر په اربن ایریا کې چې د انډستریز والا چې بجلی تقریبا ستا 12% بجلی د اشله چغلا کیږي. نو 12% بجلی چغلا 17% بجلی ته مثال سپوز وی ګوره چې د غستا بجلی چې د لزای کیږي نو سره سرپلس کې 29% یعنی ستا 29% بجلی چې دغه ویست ولا بغیر د چا په کار کې راوستلو دا برډم پرته په 40 دا برډم پرته زما ستا پر ډومېسټک لیول باندې یا چې کوم کسان بلان جمع کوي که هغه په ډومېسټک بیس باندې وي یا کدا په انډستریز کې کو افیسز کې وي چې ارزه یا خلک چې بلان جمع کوي دا بوج برته د 29% کوم بجلی ورسوي دا برډن په داخل باندې لويږي. نو ته سوچ ولګو نو د زموږ د بجلی چې دوی مرته ګرانې پریوزي د دې وجه مین وجه دا هم کېدای چې 29% ډېر غټ پرسنټیج چې د بجلی ستا ورسوي د برډن په ډومېسټک لیول باندې یا په چې هغه کم کسان چې دي چې خلک په اوفیس کې یوزي یا بل پر بل طریقه باندې بجلی استعمالوي خو پر لیګل طریقه وي برډن پر داخل باندې لويږي دغه تر ټولو بیسیک ریزنز دي چې موږ ته ګرانه بجلی پریوزي. یو بل وجه دغه شي کیږي چې کوم زموږ کسان چې دی بل نه جمع کوي بل ډیر زیات لیدلې د لو بل د کوم بل کلیکشن پروسس دی هغه ډیر زیات سلوي بعضی کسان په دې کرپشن منوالي نو دا یو بل ریزن کې د وجه مرته بجلی ګرانه پریوزي چې پر بجلی پر پروډکشن یا پر کنزمپشن باندې ډیر زیات اډورس افیکټس اچوي. د دې بیا سره دغه شی دی چې سپوز تا د مثال ته ډیزل ستا بجلی ته د دون ګرانه پریوزي کنه ستا پر یونټ په انډستریز کې چې انډستریز یوزوي چې هغه کوم ستا لیبر کنزمپشنز دي یا ستا لیبر چې کوم ایکسپنسز دي ستا چې انرژي چې کوم پروډکشن یو کنزمپشن دی دغه چې کوم بیلز دي
نو بیا چې ته کوم پروډکټ یوزوي هغه ته دومره ګرام پرې وځي کنه بیا خلک چې دلته بیا ته خپل ملک خرڅوي خلک هغه مثال کې ته امپورټ کړی وي هغه دا یو پیند مثال دی په پاکستان کې جوړ کې د دې بجلی د مهنګای د وجې پر دې چې کوم لیبر کنزمپشن دی د انویسټمنټ ایکسپنسز دی یا پر دې باندې چې کوم د انرژي پروډکشن یعنی ګرد هغه ایکسپنسز پر دې باندې لویدلې دي دا پیند ته په 30 روپۍ ملایوي مګر ته چې کوم امپورټ کړی پین هغه ته په 100 روپۍ ملایوي نو تر ټول وجه دغه شی ده نو بیا په پاکستان کې ایکسپورټ چې کوم دی هغه به کم شي امپورټس به زیات شي په کوم وجه باندې ته چې په ملک خپل جوړه حساب بجلی دومره ګرانه ده ته چې خرچې دي زیات دي ته چې کوم شی د لی جوړوي هغه ته ګرام پرې وځي تر هغه چې امپورټ کې هغه ته ارزانه پرې وځي په دې وجه باندې چې امپورټ زیات شي ایکسپورټس کم شي نو ستا په ډالرز کې کمی راځي ستا په ډالرز کې مې رااله نو د دې بیا اثر دغه دی لکه تر نن د پریم شو په پاکستان کې موږ وینو لونز په خواځي بیا امپورټ چې دی امپیکټس پر کوم پر ډومېسټک سېکټرز باندې کوم اثرات اچي لکه ما چې مثال درکړی چې 12% چې دی ستا لاس ټرانسمیشن چې دی ټرانسمیشن لاس کوم دی اوټ ډیټډ چې کوم ټرانسمیشن لاینز بجلی چې ویست لاس کوي او هغه تفتی تقریبا 29% دا کسان چې هغه برته چې دي افیکټس پر چش باندې اچي پر ډومېسټک سېکټرز باندې اچي چې پر فیملیز باندې هغه لو انکم فیملیز وی چې هغه بلان په پاکستان کې د ډېر زیات شور روانه چې د چا په نیوز کې مشغور کنه د چا تنخواه چې منتلی انکم چې وي هغه 30000 مګر بیل تقریبا 40000 روپۍ راغلي وي نو دا غشي دي بیا مهنګای زیات مهنګای ښکاره خبره دغه د کوم سالیبر انډستریز بندي سي ته انرژي ګرانه پرې وځي نو کوم شي چې دلته جوړوي لوکل پروډکشن چې وي خلک ته شي ګرام پرې وځي اس کمپیر ټو کوم امپورټډ پروډکټس وي نو چې انډستریز باندې خو الریډي مهنګای زیاته سوله بجلی هر شي چې کوم شي پیدا کیږي هغه جوړیږي په ملک هغه ګرام پرې وځي نو د دې شي ښکاره خبره به انفلیشن به زیات راځي بیا انکلاینیشن ټو لونز بیا به چې پاکستان ورته و قرضو ته محتاج کیږي بیا به ایم اف ته وځي وجه چیرته نو دا چې ستاسو کم مهنګای د وجې د کوم انرژي د کوم ایکسپنسیو انرژي ده د دې له وجې ستا امپورټس خو لکه ما چې مثال درکو کنه بیا نو خلک پاګلان دي چې خلک د لوکل پروډکشن کوي بیا خلک امپورټ شي اخی ولې خلک ته ګرام پرې وځي نو چې ته ګرځې هر شي امپورټ کوي ستا د ایکسپورټ لپاره شي نشته نو ته شي امپورټ کوي په ډالر باندې وکړي نو هغه ستا چې کم انکم دي کم دي مګر امپورټ زیات خرچې دي زیات دي نو بیا د ټیم راځي تاسو په ډالر کم شي د ډالر د پیدا کېدو لپاره ورته به ایم اف ته ټیک سو مطلب یې قسم بیا ټریډ ډیفیسټ د برته د بچاوېدو لپاره به ته لونز واخلي په دې کې بیا پبلک پروټیست لابي مطلب یو ایکسترا شي دی هغه داسې دی یو یوزوال شي دی چې چرته په کې نلوي چې خلک ته احتجاج وایي په دې کې کله ګورنمنت په دې شی باندې امپلیمنټیشن کولو نو دا هغه شی چې موږ ته په ګرانه بجلی کې د دې شان ډیر زیات کردار دی او د دې وجه موږ ته بجلی ډیره ګرانه پریوزي اوس کچېری تاسو کوم سجیشنز وی چې د اسانه بجلی د پیدا کېدو لپاره یا بجلی چې کوم خرچې دي هغه د کمیدو لپاره تاسو په ځین تجزیه او پوینټس وی لارښوونه تاسو کولای شئ په کمنټ سیکشن کې ولیکئ کچېری تاسو بیا یو سوال تاسو ماته ایمیل کولای شئ چې هغه ډسکرپشن کې ما ایډریس ورکړی دی امید کوم چې تاسو پر ټاپک باندې خو نه قصې سره په خلاصو وي مهرباني الله حافظ